د هلمند ولایت د عامې روغتیا د رئیس الحاج ډاکټر نقیب الله فاتح د لارښوونې پر بنسټ د څارنې او پلټنې امریت اړوند د غذا مدیریت او د جواز ورکولو مدیریت له لوري ترسره شوه. د څارنې پر مهال له طاووس، حاجي بشیر او اکبر عمده پلورنځیو څخه په زرګونه کارټنه او بستې بېلابېل خوراکي توکي ونیول شوله. په دغو توکو کې 900 کارټنه چاکلیټ، 800 کارټنه ژاولې، 500 کارټنه شیدې، 600 کارټنه انرژي مشروبات، 1900 بستې جوسونه، 3000 کارټنه کیک او 2000 بستې پوپک شامل وه. د یادو توکو تاریخونه وکتل سول او د کیفیت، نیټې او جواز له پلوه وارزول سوله. هغه توکي چې په ځینو مواردو کې پرې 2 رقمه تاریخونه وهل سوي وه د قانون له مخې کرنتین سول او بازار ته د خرڅلاو مخنیوی وسو ترڅو د خلکو روغتیا له احتمالي خطرونو خوندي پاتې سي. همدارنګه د زلان موفق شمس کولا او نوي اریانا له نمایندګیو څخه هم څارنه ترسره سوه. مسؤلینو ته د حفظ الصحې قانوني اسنادو او د کیفیت د کنټرول په اړه لازمې سپارښتنې وسولې. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین له ټولو غذایي تاسیساتو نمایندګیو او عمده پلورنځیو له مالکینو غواړي چې مخکې له دې چې کوم تولیدات بازار ته وړاندې کړي، لومړی د رسمي جواز ترلاسه کړي او خپل ټول توکي د باوري لابراتوار د پایلو په درلودلو سره بازار ته عرضه کړي څو هیوادوالو ته با کیفیته، معیاري او خوندي اجناس ورسیږي او خلک له ناروغیو او زیانونو څخه په امان کې پاتې سي.